په پارلمان کې ناس پارو کشانو خر تر تاسو ډیر غیرت لري او شرمېږئ حیا وکئ خو نی لرئ غیرت حیا چیرته ده ضمیر چیرته ده وجدان چیرته ده ډیر د افسوس جای ده افغانانو راویښ شئ کله امریکانو سره د مقابلې غیرت مو نه درلوده که د کابل د ګوډاګیو مزدور ادارې د مقابلې توان او غیرت نه لرئ دغه بې غیرتي خو مه کوئ چې طالب پسې مو دا ګنده خولې خلاصې کړي دي دغه بې غیرتي خو مه کوئ خو د طالب تر څنګ ودرېږه راجګ شه دا نظام نسکور کا دغه شړونګار یا ناچوک ته ورسوه 300 کسان په دې هېواد کې غرغره کوي امن او امنیت ده د تا حقوق ته به بیا وږی نه پاتې کېږي د پارلمان وکیلان د ګوتو په شمار وزیران د ګوتو په شمار والیان اریانا چوک کې راځوړند کا ته بیا وګوره چې امنیت راځي که نه سوله راځي که نه موږ خپلواکه کېږو که نه د موږ په هېواد کې فقر ختمیږي که نه ختمیږي دا تا ته چا ویلې چې د موږ په هېواد کې به فقر وي ته د دغه 300 کسانو اکاونټونه دغه سره زرې چې په دې بسترو په دې تخانو کې ننویستلي دا راوړو د افغانستان بانک کې نه باسه افغانۍ کله ډالرو سره مقابله ونه کړه سر راباندې پرې کړه د دوی شتمنیانې راوړه تا خو ویلې چې زه د کابل بانک محاسبه کوم او غله او رزیله او بې غیرته او شړنګا او بړینګا او شټه سریا پروردګار دې دا ولس له تانه خلاص کړي او خلاصېدونکی ده هغه رسۍ طالب جانه درنه غواړم چې په کومې رسۍ د دې ملت قاتل او غدار پرون د KGB مزدور غرغره کړه هماغه رسۍ نن د غرب د مزدور لپاره راوړه د دیموکراسۍ د مزدورانو دپاره یې راوړه د هغه رسۍ نن ضرورت ده دا ملت نور په وینو مه لمبوئ په دې ملت رحم پکار ده ملت ته په خپله راویښ شه طالب خو خپل وجود نه بمونه تاو کړه د امریکا امپراتوري یې نسکوره کړله ته ولې د دغه شړنګا او بړینګا او شټه سري نه خپل ازادي نسي اخیستلی طالب د دې ملت د رحمت په رښتې د قسم په خدای ارمان یې وکړئ په خپله ولایتونو ته سقوط ورکوې تر څو د امریکانو پښه دې جګړې ته بیا راکاږې خبردار امریکان نور بیرته نسي راتللی افغانستان ته دا خاوره د اتلانو خاوره ده تا څه فکر کړی ده چې امریکان به بیا راشي که یو ورته اوربن ختمیږي سکاټ میلر او امریکانو ټرمپ په تا ته وایم بیا به معاهدې نه وي بیا به د روسیې عسکر تر وژلو پورې دلته جهاد 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 روان وي څه فکر مو کړی ده قسم په خدای اوس موږ خپل بچي عداد ته تیارو تر څو سبا بد تاریخ راته پرېنږدي تاسو سپي پې مینځئ تاسو کلیساوې پې پاکوئ لعنت دی وي په داسې ولسمشر باندې لعنت دی وي په داسې پارلمان باندې ای پاروکشانو ای د امریکا تشناب پاکونکو رزیلانو د عبرت درس ته د نننۍ د شرم مقام ده د تاسو لپاره د زرګونو په تعداد دی افغانان د یو سفارت مخې و د کنسلګرۍ مخې ته درېږي ولې که دا هېواد تاسو په دې هېوادوالو محشر کړی نه وای که تاسو نه اهله چارواکي نن بیا پارلمان ته معرفي کولی نه که تاسو غلامان او مزدوران نه واست نن به د هیڅ هېواد دروازې سفارت دروازې افغانانو نه ټکولې که تاسو رښتیا په دیموکراسۍ عمل کړی وای کومه ده دیموکراسي خو د تا لپاره ده ما ته دیموکراسي کومه ده دیموکراسي خو په اروپا کې خلکو ته ژوند ورکړی ما نه ژوند اخلي جمهوریت خو په نورو ملکونو کې د خلکو حکومت د خلکو په رایه باندې دلته خو جمهوریت په موږ بمبار کوي زمونږ کورونه ړوي خلکو ته هلته سوسیال ورکوي جمهوریت او دیموکراسي کلبسې ورکوي دلته خو د ما د هېوادوالو وینه اخلي د ما د هېوادوالو ژوند اخلي د ما د هېوادوالو ډوډۍ اخلي د جمهوریت دعویدارانو په ملل متحد کې ناست بې ضمیره رهبرانو زمونږ غږ واورئ دیموکراسي په افغانستان کې له لوږې خلک وژني ستاسو مړه دیموکراسي زمونږ په هېواد کې د خلکو کورونه ورانوي ستاسو مړه دیموکراسي زمونږ هېوادوال فقر سره مخ کړي دي ستاسو جمهوریت مونږ ته یو غلام راوستی دغه جمهوریت مونږ ته یو مزدور راوستی ده په ملل متحد کې ناستو بې غیرته خلکو تاسو خو د دې جمهوریت پرډې مونږ ته ویستلی دا جمهوریت مو د بپین جودو په زور په مونږ باندې مسلط کوه جمهوریت ما ته څه راکړه د ما نه یې کالي وویسته د ما په وجود کې نه هغه د فقر زړه جوړه یې رانه وویستله
جمهوریت په افغانستان کې خلکو نه پرتګونه وویستل، تاسو ونه لیدل؟ پګړۍ هم خطا کړه، کمیس یې واچو، پرتګ. دا جمهوریت او دیموکراسي ده؟ ستا جمهوریت او دیموکراسي ما ته څو ډمې سندرغاړې راوستلې. ستا جمهوریت زما علما د زندان د تورو تنبو شاته واچول. ستا جمهوریت د ما کور او د ما نغری وران که. ستا جمهوریت ما ته ولچک او زولنې واچولې. ستا جمهوریت زما مدرسې بندې کړې. ستا دیموکراسي زما د علماو په وینو باندې تمامه شوه. ستا دیموکراسي زما قرآن کریم په وینو سور کړه. ستا دیموکراسي او جمهوریت زما حافظان شهیدان کړه. ستا دیموکراسي او جمهوریت او د بیان ازادي په سپینو کپړو کې ماشومان په وینو سره کړل. جمهوریت دې مونږ ته راوښیي، جمهوریت افغانستان ته مونږ ته څه راکړي دي؟ افسوس په زړه کې مو ډېر څه دي چې ویې وایو، خو چاته یې وایه، چاته وژاړو، په چا باندې فریاد وکړو. بیا درته وایم طالب جان الله دې راوله، مونږ درته لبیک وایو. د مونږ د سر په بیه باندې که ستا راتلی، دا سر قربان ده له تاسو نه. تاسو راشئ، دا هیواد دی، یو هیواد مظلومان تاسو ته انتظار دي. په دې غلامانو رحم مه کوئ، زخمي م پرېږدئ، ژوندي یې نیسئ هم پرېږدئ. زمونږ د مظلومانو په زخمو مالګې مه دوړوئ. نور په دې خلکو رحم مه کوئ. دا د رحم خلک نه دي، باندې کوي د دوی باندې دا د رحم دروازې. دوی په دوی باندې عدالت پلی کوي. جمهوریت ټیکهدارانو نن مو په خوست کې هم داسې ګلالي ګلونه ورېژول. قاري صاحب محترم لینک دا راوړی. دراندیشه قاري صاحب ته خو لینک لیږه که نه یار. دا غني ته چې ما نیم ساعت نور پرېږدی، زه به د ده حساب ور برابر کړم. د زوی ډي ان اې دې اوس والا ډي ان اې وشرمېږه، د تا زوی نه ده. رولا غني بل چا سره تار جنګولی دی، بل چا په پالیز کې منډه وهلې ده. وشرمېږه. د غني طارق غني ډي ان اې د تا سره سمه ونه ختلی، ای شرمېدلې. ښځه د پردیو پالیزو کې منډې وهي. قاري صاحب محترم لینک مو درته اچولی ده، هیله مو ده چې راشه لایف خپرونه. دا څه عجیبه جمهوریت ده، عجیبه دیموکراسي ده. الله مو ذلیله کړه، رسوا شئ. جمهوریت د دیموکراسي ده، جمهوریت د دیموکراسي ده، او جمهوریت او جمهوریت ورباندې ورباندې دي شي ورباندې او ګلابه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم قاری صاحب سعید خوستی لایو خپرونې ته بخیر راغلی. پیښه دردونکې ده د افغانانو د عزت د لوټلو غدارانو ته پیغام. مهرباني. وعلیکم السلام ورحمت الله. جنرال صاحب تاسو ته ټولو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. الله دې نور په دې هېواد کې دغه د ټامیانو ټغر ټول کړي. د ټولو بدبختیو بنیاد همدوی ده. د لایف موضوع خو چې ده هغه د نن ورځې د ننګرهار دردونکې پېښه ده چې 12 کسان کې وژل شوي دي او ګڼ شمېر زخمیان هم دي. دا دلته یو مهمه او اساسي پوښتنه دا ده چې ولې په دې 20 کلونو کې، په دې تېرو 20 کلونو کې ولې د ټول هېواد په کچه داسې یو روغتون، داسې یو صحي مرکز جوړ نه کړی شو چې دغه هېوادوال دا بیچاره افغانان په صحي برخه کې په خپل ځان او په خپل د هېواد کې بسیا شي، په ځان متکي شي. ولې جوړ نه کړی شو په دې دومره موده کې؟ دا ګوره دا ډېر د افسوس خبره ده چې یو 12 کسان دومره ازدحام جوړیږي د ویزې دپاره. دا ډېره د شرم خبره ده چې د ویزې دپاره دومره ازدحام جوړیږي چې په هغه ازدحام کې 12 کسان وژل کېږي. ځکه چې په ټول هېواد کې به بل دومره لوی ازدحام نه وي جوړ شوی تر اوسه پورې. په دومره لوړه کچه ازدحام به اوسه پورې نه وي جوړ شوی چې هغې کې 12 کسان وژل شوي وي، د ټیلماټیل د وجې نه وژل شوي وي. دا ولې دا افغانان پاکستان ته منډې وهي؟ ځکه په هېواد کې با کفایته درمل نشته.
با کفایته روغتون نشته او که چېرته ووایم چې په ټول هیواد کې با کفایته ډاکټر نشته مبالغه به نه وي کړې استثنا به وکړم ډاکټران شته د موږ په هیواد کې تکړه پوهه ډاکټران شته داسې ډاکټران شته چې هغه هیواد ته خلکو ته اسلام ته وفادار دي خو د خاینینو قصابانو شمیر زیات نه همدا دلیل ده چې هیوادوال تښتي پاکستان ته تښتي هندوستان ته د خپل علاج لپاره تښتي او دغه خلک چې پاکستان ته ویزه اخلي د مریضۍ دپاره چې دا داسې غټ مریضان دي هم نه دا ډېرې کمې مریضۍ لري وړې وړې مریضۍ دي د چا تور زیړی ده د چا زیړ زیړی ده د چا ستره تبه ده مرقه د چا د ګردو تکلیف ده دا وړې وړې مریضۍ دي یعنې داسې صعب العلاج مریضۍ هم دوی نه لري ډېر کم خلک به یې لري چې د هغې علاج دې نشي کېدلی د دې وړو وړو مریضیو د علاج په هیواد کې دننه نه پیدا کېږي ولې نه پیدا کېږي علت یې دا ده چې زموږ په دې خاوره کې دا دولت غل د مفسد ده په تېرو 100 کلونو کې اساسي نقطه دا ده په تېرو 100 کلونو کې دوی د درملو غم ونه خوړو تر اوسه پورې هم تاسې په ټول هیواد کې یوازې په څو محدودو ځایونو کې با کیفیته درمل پیدا کولی شئ په ټول هیواد کې تاسې معیاري درمل نشئ پیدا کولی دوایي نشئ پیدا کولی دا خلک چې دي دا د درملتونونو والا د دواییو چې کوم غټ غټ شرکتونه دي په هیواد کې دننه تاسو ته هم معلومه وي دا خلک زه مثلا یو شربت به درته یاد کړم د ټوخل یو شربت یو کف سیرپ به یاد کړو دا شربت چې کله مبین صاحب دوی د هیواد ته دننه راوړي دوی د درمل چې کومه فارموله ده دوی د کمپنۍ سره خبره کوي هغه شربت مثلا په 60 افغانۍ جوړیږي هغه با کیفیته هغه چې دا شربت هغه په 60 افغانۍ ده دی ورشي دی ورته وایي چې ماته دغه شربت جوړ کا دا مواد کم واچو پکې دا مواد د 10 افغانۍ د 15 افغانۍ واچوه نور خو هغه بوتل د ګوربینه ډاخ کې مونږ ګوربای وته یای تاسو چې وته یای د ګوربینه بوتل وته ډاخ هغه راوړي اماغه شربت تاسو په پاکستان او هندستان کې په بل ځای کې اماغه شربت فارموله واخلئ هغه اثر زیات وي خو تاسو چې په هیواد کې اخیسته دا هغه اثر نه لري هغه دوایي اثر نه کوي او د صحت د روغتیا وزارت چې ده د روغتیا وزارت هغه د دې شي مخه نشي نیولی ځکه هغه مفسدین دي دا خلک چې دوایي کاروبار کوي دا خلک د وزارت ته وزیر ته رئیس ته هغې ته رشوت ورکوي زما یو ملګری د څه وخت مخکې راته وویل وایي چې په کابل کې د ده بل ملګری دی وایي چې په کابل کې د درملو کمپني جوړوم د درملو کمپني جوړوم عادي سړی ده یعنی نه ډاکټر ده نه د طب پانځۍ نه فارغ ده عادي کاروباري تجار ده وایي چې د درملو کمپني جوړوم چې د درملو کمپني جوړوي دغه خلک دي چې دولت ته وزارت وزیر ته رئیس ته رشوت ورکوي او درملې بې کیفیته دي درملې اثر نه لري هغه بل نقصان خو یوې خواته چې په ټول هیواد کې په تېرو 100 کلونو کې د میلیاردونو ډالرو کومکونو راتللو سره سره بیا په ټول هیواد کې دوی یو با کیفیته یو مسلکي روغتون جوړ نه کړی شو په ټول هیواد کې افغانان مجبور دي تخت یا هندوستان ته تخت یا پاکستان ته او ټامۍ لالا خو چې دا ټامۍ او فلبرایټۍ خو چې دا غیر علاج خو هغه خو میلیونر ده میلیاردر ده هغه ته ضرورت لري چې پاکستان ته لاړ شي یا هندوستان ته لاړ شي هغه بیخي په اسیا کې علاج نه کوي هغه ځي جرمني ته هغه ځي لندن ته برطانیا ته ځي هلته د ځان علاج کوي هلته د خپل اولاد علاج کوي هلته د خپلې ښځې علاج کوي هغې سره دولتي امکانات ورسره دي د دولت نه ویزه واخلي او د دولت بودیجه هم واخلي د سفر خرچ دپاره ځان سره 2 میلیون افغانۍ هم واخلي ډالر هم د ځان سره واخلي
چکر هم پسې ووهي او د ځان علاج هم وکوي. هغه ته اړتیا لري، خو که اړتیا لري غریب بیچاره افغان لري. او دغه ټامیانو فلبرایټانو تیر 15 کلونه په دې تیر کړل دغه تبلیغات دوی کول چې موږ پاکستان منزوي کړی ده، پاکستان مو داسې کړو، پاکستان مو داسې کړو، پاکستان مو د سیمې په کچه د انزوا د حالت سره مخ کړی ده. تاسې اوس ګورئ که نه څوک د انزوا سره مخ ده، څوک په مصیبت ککړ ده. د پاکستان سره یې چنې وهلې، د دې چنو وهلو زور د بیچاره افغان نه وځي، ستا د تجار نه وځي، ستا د مریض نه وځي، ستا نه وځي. ته که په ارخ کې ناست یې، ته که په کوم وزارت کې ناست یې، ستا سره میلیونونه ډالر در سره دي، میلیونونه افغانۍ در سره دي، هر څه امکانات در سره دي، ته هېڅ شي ته ضرورت نه لرې. غوړې پروژې دي، غوړ قراردادونه دي، دا په دې هېواد کې د دې ټامیانو د بې کفایتۍ آخري حد ده. او بله مهمه خبره دا چې دا د ویزې پراسس چې دا مبین صاحب ټولو افغانانو ته معلوم ده، د پاکستان په ویزا نه سفارت پیسې نه اخلي، دا مفت ده. امدا د مزدور دولت، امدا د کابل ادارې کمیشنکاران دی په اماغه ویزو پیسې اخلي، خپل افغان نه پیسې اخلي. پرې $100 $200 $300 په یوه ویزا اخلي، مفته ویزا. سفارت تا د مفته درکوي، دا د خدای دشمن د سفارت نه مفته راباسي، په تای بیا خرڅوي. او د عرشو ازدحام هم د همدې نه جوړ دی. ځکه په دې دولت کې فساد دا په ټیټه کچه نه ده، دا په لوړه کچه ده. فساد په ارخ کې ده، فساد په وزارت کې ده، فساد په لوړو مقاماتو کې ده. دلته ژورو اصلاحاتو ته اړتیا ده، ژور اصلاحات. دا ستونزه د رئیس په بدلیدنو نه حل کېږي، د یوې حوزې د امیر په بدلیدنو نه حل کېږي. دلته د دې ادارې بنیادونه چې ټامیان دي هغه باید د منځه یوړل شي. دا هیوادوال تر هغه وخته پورې د آرام ساه نشي اخیستی تر څو چې ټامیان یا دلته ونه وژل شي او یا ټامیان خپلو هیوادونو ته ونه ځغلولی شي. بس دا یوازینۍ لار ده. ټامیان او موږ دا عزم کړی دی انشاءالله او د دې خپل ملت سره دا تعهد کوو چې ستاسې د نجات یوازینۍ لار دا ده چې دا د اروپا او امریکا نه راغلي ټامیان به یا دلته وژنو او یا به تښتي انشاءالله، بیا به تاسې د آرام ساه اخلئ. مبین صاحب ملګري لاندې ناست دي، دوی ته واک ورکړه. قدرمن انشاءالله ما عزت وکړه. ډاکټر حامد صاحب سلام علیکم، مهرباني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنرال صاحب تاسو ته، قاری صاحب ته او انجینر صاحب ټول ورونو سلامونه وړاندې کوو. د نن موضوع یقینا ډېره غمجنه موضوع صحنه ده. نو هغه پاسپورټونه چې دوی پورته کوي نن په ډېره بې عزتۍ سره د هغه پاکستان کونسلګري کې پراته وو چې دوی هره ورځ دښمني دعوا کوي او په زرګونه افغانان دوی سره د تړاو په نوم هره ورځ شهادت رسوي. متاسفانه زه خو شخصا ډېر زیات خفه یم. ښځې او ماشومان چې موږ ولیده، ښځې خصوصا چې پرتې وې هلته او وژل شوې وې، پښو لاندې شوې وې. نو دا په لوی لاس باندې په ملت باندې دوی دا حالت راوستلی دی. که نه یو چپخانه دلته یو عادي هغه کس چې تجار وي دا هم جوړولی شي، خو لیکن داسې زمینه نه مساعدېږي او نه. ډاکټر صاحب محترم، ډاکټر صاحب تاسو د الله اجر درکړي. ډاکټر صاحب یو وضاحت تاسو دلته اوریدونکو ته ورکړئ، زما غږ لرئ؟ مهرباني تاسو یو وضاحت دلته اوریدونکو ته ورکړئ، تاسو د یو ډاکټر په صفت په هیواد کې دا د ستونزه په کوم ځای کې ده؟ یعنی ولې د موږ دا هیوادوال د یوه ادنا مریضۍ دپاره پاکستان او هندوستان ته تښتي؟ درملو کې ستونزه په کومه کچه ده؟ ولې په تېرو 20 کلونو کې تر اوسه پورې د درملو د بې کفایتۍ ستونزه حل کېږي نه؟ قاری صاحب محترم، موضوع ډېره اهمیت ده. یعنې فساد په ډېره لوړه کچه ده. اصلا د یونین ادارات یا مهرباني وکړه ډاکټر صاحب.
چې کومه بودیجه وزارت ورکوي السلام علیکم وزارت ته دوی اورئ تاسو مایک بند کړئ ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ خان وروره تاسو مایک بند کړئ ډاکټر صاحب مهرباني دا بودیجه دوی هغه انجوګانو ته ورکوي چې دوی سره په لین کې وي بیرته دوی سره په غلا کې شریک وي او دوی همدغه خدمات ته ارزښت ورکوي چې هغه اولیا صحي خدمات دي هر چېرته کلینیک په نوم جوړ کړه هر چېرته یو نرس مقرر کړه چې دغه تجربه هم کم وي او نه کار کولی شي بس په نوم باندې کلینیک فعال وي دوا نه پکې موږ دلته په صنعتو کې وینو د یو ډاکټر فایز باندې زه د دې شاهد یم چې موږ شخص له دې نه ډېر ځورېږو چې هر چېرته چې ځو کلینیکونو کې مکمل دوا نشته ده او دا رقم فکر چې افغانان له دغسې یو احتیاج وساتل شي دا فکر د دوی سره بیخي نشته ځکه دوی ټول د خارجیانو په پروګرامونو پسې ځي یعنې داسې پروپوزلونه دوی جوړوي چې هغوی د خارجیانو د جلب کړي مرستې را جلب کړي او انجوګانې فنډ واخلي او قراردادونه وګټي زه یو ورځ د دې شاهد یم د چتامي مخکیني وزیر په مجلس کې وویل زه غواړم چې دې بجای چې د خپل دولت خپل نظام تقویه کړي زه غواړم چې انجوګانې تقویه کړم نو د دې هدف دا و چې انجوګانو کې به ما ګټي او دلته به چې کومې پیسې راځي نیمه له ما سره نیمېږي او نیمې به خلکو دوی اخلي او تقریبا کمه فیصدي به خلکو ته رسېږي چې هغه یوازې په رسامول ګولۍ دي نو دا خلک مجبوریت روان دي نورو هېوادو ته دلته هغه ټول سیستم په دومره لوېدلي حالت ته تللی دی لکه فکر وکړئ چې د عبدالرحمن خان وخت هم تلي دومره شاته تللی دی نو ډېر حالت خراب ده دا خلک رم نه دي او دا مظلومان تقریبا هر کور کې داسې یو مریض شته چې د هغې علاج په افغانستان کې نه کېږي دوی مجبوره دي چې پاکستان سفارت ته لاړ شي نور ممالک او هندوستان سفارت ته لاړ شي هلته ویزې واخلي او د دې حل لاره ډېره اسانه ده خو څوک دې ملت ته ژمن وي او دې ملت ته خپل ملت ووایي یوه شبخانه جوړول د حکومت له لاسه نه کېږي ولې نه کېږي نو نه کوي د کاست نه کېږي او دوی د ټول اول خارجیان چې دلته مرسته کوي د خپل زړه پروګرام باید عملي کړي که هغه ورسره عملي نه شي ومنل شي نو یو روپۍ هم نه ورکوي ورته وایي چې بل دومره پیسې دي ما سره زه دغسې پروګرام ته ورکوم داسې نه ورته وایي چې ته ضرورت لري نو که هغه پروګرام دوی ورته برابر کړي انجوګانې خو ورته برابر یې خو کیسه کې هم لري چې هر رقم منحرف روي دا هر رقم بې ځایه مصرف وي دوی پروپوزل ورته جوړوي او بس قرارداد ترې اخلي او هغه عملي کوي چې هغه پروګرام نه هېڅ درد بخور نه دي افغانانو ته نو هغه پروګرامونه په دې هېواد کې عملي کېږي او د پیسو راپور ورکول کېږي چې دومره پیسې مصرف شولې نو دا شاید جریان د 20 کاله ده خبرې روانې دي او دلته اساسي کار ته هېڅ توجه نه کېږي حتی کلینیکونه سپیارټي یا دې نظام جوړ کړي و مخکې اوس د تخریب خواته روان دي چتونه یې نشته ده لنټرې نه دي اچولي له پاسې ته نه انچادر ورکړی د هغسې هر رقم باران هم اوس لاندې راساسي دا د کلینیکو حالت ده ډاکټر صاحب هسې د یو ډاکټر صاحب بله مهمه پوښتنه ده چې دا تېرو د څو میاشتو کې خو د کرونا وبا هم تېره شوه تر اوسه پورې خو په بشپړ ډول د منځه نه ده تللې خو په هېواد کې د کرونا یو طوفان تېر شو چې موږ تاسې د دولت بې کفایتي ولیده او د خلکو چیغې فریادونه چې د کرونا دپاره به حتی د مریض دپاره یو اکسیجن په ټول هسپتال کې به نه پیدا کېدو د اکسیجن ماشین سوال زما دا ده چې په د کابل ښار کې دننه یا په اطرافو کې چې خارجیانو کوم روغتونونه جوړ کړي دي چې اوس هم تر ډېره حده واک او کنټرول د خارجیانو په لاس کې ده د هغې هغه په څه ډول خدمات وړاندې کوي هغه ولې دا د موږ د افغانانو هلته ولې علاج نه کېږي یا په هغې کې ستونزې څه دي قاري صاحب محترم دي چې کوم روغتونونه جوړ کړي هغوی ته خپل قیدونه ایښي دي مثلا یو روغتون چې په ټیټه سوی وي هغوی ته سب سنټر وایي بل چې هغه نه په لوړه یو ته بي ایچ سي وایي بي ایچ سي وایي نو اصلا د دې سوچ نشته چې هلته د قلبي امراضو تداوي وسي او نه اجازه ورکول کېږي حتی د ولسوالۍ روغتون کې دا خدمات نشته ده یا په اصولو کې نشته ده یعنې د افغانستان په سطحه به محدودې شفخانې دې ته مختص وي د دولت لخوا نه چې دلته باید د زړه دلته باید د هډوکي او دلته باید د سینې او دلته باید شکرې ناروغان تداوي شي دا په ټیټه سطحه له خلکو دا سوچ اخیستل شوی د ټولو ډاکټرانو یا هغه کسان چې د صحت برخه کې کار کوي
هغوی نه دا سوچ بیخي اخیستی او نه پرېښودل کېږي نه بودیجه ورکول کېږي چې په دغه ټیټه سطحه خدمات عرضه کړي. نو ځکه دوی باید کابل ته د کابل شفاخانو رش جوړ کړي، هلته چې خدمات نه وي له سره تېر کړي، سرکټران هم باندې رش زیات وي، نو بیا ځي مجبور پاکستان ته ځي او نورو هېوادو ته ځي. دا سیستم یې په لوی لاس همداسې روان کړی ده چې خلک مجبور وي، خلک دوی ته احتیاج وي، خلک هره ورځ د یو پاکټ پرستامول لپاره کلینیک ته ورسي، خلک د دوی په یو نه یو ډول د تاثیر لاندې وي. نو د تاثیر سره ډېره پراخه کړې ده، لیکن په عمل کې هېڅ شی نشته. دا کلینیکونه چې دوی جوړ کړي دي یوازې نوم د کلینیک ده چې نوم یې پېښې لکه مونږ چې مکاتب وینو یوازې نوم د مکتب د نور اکثره مکاتب خیالي مکاتب دي. یعنې دلته چې اوس مونږ هلکانو نه پوښتنې کوو دوی له 12 نه فارغېږي، زه حیران پاتې شم چې اوس تاسې چې ویلي دي په دا 12 کلو کې اصلا دې توجه بیخي نشته چې دلته د اساسي کار وشي او د ملت د اړخیزې رفاه لپاره د دوی فکر ولري. ترا سوچ دوی دا چې دلته څنګه جنګ وکړي. مهمه موضوع هم د صحي خدماتو په برخه کې یو بله مهمه موضوع دا ده چې لکه تاسو چې اشاره ورته وکوله چې د هیواد په پوهنتونونو کې د طب پوهنځی چې ده یا طب ته چې کوم شاګردان کمیابېږي دا هم په ډېره ټیټه کچه ده او شاګردان د اړیکو له لارې یا د رشوت له لارې دغه پوهنځی ته ځي. موږ چې څومره اورېدلي تاسو د یو ډاکټر په حیث تاسو ته معلومات ډېر وي چې طب پوهنځی ته چې یو څوک کمیابېږي په نوره دنیا کې نو هغه د استعداد طریقه کمیابېدلی شي، یعنې د رشوت یا د واسطې له لارې طب پوهنځی ته څوک نشي تللی. ځکه زه فکر کوم چې طب پوهنځی ډېره مهمه او مشکله ده. که په دې اړه لږ وضاحت وکړو. قاري صاحب مخکې له دې چې ښه مهرباني وکړه هلته ویډیو ته دغه پلی کوله، مهرباني وکړه ډاکټر صاحب. مننه قاري صاحب، دغه مشکل خو تقریبا دغه شپږ کاله جریان درلود. هر ولایت به په ولایتي سطحه وکیلانو د ولایت اداري او مشران به کوشش کوي چې په ولایت مربوطه ولایت کې کانکور نظام مکمل مختل سي. هر چا مداخله کوله د سیستم داخل ته براتلل، د کانکور صحن ته براتلل، هر چا په کوښښ وکړ د خپل ولایت ډېر کسان کامیاب کړي. د همدې له وجې داسې خلک لاړل پوهنتونونو ته چې حتی اوس چې پوهنتون ته به کامیاب سو په اول سر کې به دوی په فزیک او د کیمیا د امتحان اخیستل کېږي، پي سي ډي ورته وایي، په دې کې به دوی چانسونه وخوړل، بالاخره به واسطې وي او د ارتباطات به ورمنسې وخته لړل. هماغه خلک اوس فارغان شوي دي او دا یقینا جدي مشکل ده د افغانستان لپاره. او په شخصي روغتونونو کې دلته یو خاص د پیژنم ډېر کسان دي، نو هر وظیفه لري. یو پرون ما ته بل ورځ چا کوي ما خو پوهنتون ویلې اسناد ترلاسه کړل، نو بالاخره بل ورځ هغه ډاکټر دی او د ډاکټر په حیث باندې ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه درته ډاکټر تڼیوال په نامه یو بل ډاکټر هم سره په لاین کې دغه یوه ویډیو قاري صاحب کې تاسو اجازه یې ډاکټر صاحب تاسو په لاین کې اوسېږئ را سره تاسو ویډیو پلی کړئ. مبین صاحب بیا ډاکټر کریم صاحب هم کېدای شي را سره وي، هغه هم راپورته کړئ. قاری صاحب محترم دا د یو هیواد په داسې یو حالت کې د دې هیواد دا حالت ده چې نن بې ضمیره بې واکه بې باکه غرب نه راغلی د ولسمشر په نوم یو غربپاله سړي پارلمان ته وزیران معرفي کول او هلته د طالبانو د راتګ د مخنیوي لپاره ډوزې ویشتلې او په همدغه پارلمان کې ټول بې ضمیره خرڅ شوي فاروقشان د داسې یو پارلمان ته وینا کوله چې مشر فاروقاش د امریکایانو کموډ پاکونکی ده. په داسې حالت کې چې په هیواد کې زرګونه خلک د یو کنسلګرۍ مخې ته د ویزې سوال کوي، د ویزې د اخیستلو لپاره
شهادت رسیږي. بل ویډیو هم زه خپروم، دغه ویډیو هغه سره مقایسه کوي. دوی شرم، عزت، غیرت، ناموس څه شی لري چې د ده په نوم څه شي پیژني که نه. دا د دې هیواد ولسمشر او راجګېږي د طالبانو د راتلو د مخنیوي خبرې کوي. طالب نشي راتللی. څنګه نشي راتلی؟ طالب امریکا یې مخه نسي نیولی. ملګرو نه مو هیله ده چې دغه یوه ویډیو دوباره راولېږي، دغه ویډیو نه چلوي. داسې یو هیواد. ډاکټر صاحب تاسې مهرباني وکړئ، مبین صاحب تاسې ویډیو پلی به کوئ. دا ډاکټر صاحب خبره پای ته ورسوي. ډاکټر حامد صاحب تاسې خبره خپلو خبرو ته دوام ورکوئ.